بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ تاسو نن خپل درس په سوال سره راپیل کوو. نباتات څه ډول تکثر کوي؟ پوهیږو چې نباتات په عموم کې په دوه ډوله تکثر سرته رسوي. لومړی د هغه څخه زوجي تکثر یا سیکشوال ریپروډکشن او دوهم اسیکشوال ریپروډکشن یا غیر زوجي تکثر. په زوجي تکثر کې موږ تاسو وایو چې د نبات دوه جنسونه یا دوه جوړښتونه چې نارینه جوړښتونه او ښځینه جوړښتونه وو هغو ونډه اخیستله د دغه جوړښتونو څخه نارینه جنسي حجرات او ښځینه جنسي حجرات سره یوځای کېدل او وروسته د هغه څخه د القاح عملیې صورت نیوی. وروسته بیا یو نوی نبات رامنځته کېدی. خو په غیر زوجي تکثر کې موږ تاسو صرف یو دغه جنس لرو یا په اصطلاح یو پیرنټ دلته موجود دی. کېدلی سي چې دا د نبات یوه برخه وي، کېدلی سي چې پاڼه وي، کېدلی سي ریښه وي، کېدلی سي تنه وي، کېدلی سي مختلف برخې د نبات وي. خو البته په دغه کې موږ تاسو وایو چې یو نبات رول لري یا د نبات د یو برخې څخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. موږ تاسو راځو نن وایو چې غیر جنسي ډیرښت په څه ډول په نبات کې سرته رسیږي. لومړی ولې نبات غیر جنسي ډیرښت سرته رسوي یا غیر جنسي تکثر په نبات کې رامنځته کیږي؟ معمولا هغه وخت په نبات کې غیر زوجي تکثر رامنځته کیږي کله چې نبات ونه کولی سي چې زوجي تکثر سرته ورسوي. لاملونه یې مختلف دي. کېدلی سي د ګردې شیندنې عملیه چې موږ تاسو په تیرو ویډیوګانو کې وویله، کېدلی سي چې د ګردې شیندنې په عملیه کې ستونزه وي، کېدلی سي چې د نبات په وده کې ستونزه وي، کېدلی سي چې دغه نبات په صحیح ډول سره خپل تخم جوړ نه کړی سي. بېلابېل عوامل شته تر څو دغه غیر زوجي تکثر ته لاره هواره کړي. معمولا د دغه څخه په بزګري یا په باغواني کې ډېره کار اخیستل کېږي تر څو د یو ونې څخه یا د نبات څخه ښه حاصل لاسته راوړل سي، ډېر حاصل لاسته راوړل سي. د یو نبات چې په صحیح ډول سره نسي کولی چې میوه وکړي، هغه د یو بل نبات سره یوځای کېږي، وروسته د هغه څخه په صحیح ډول هغه نبات څخه میوه ترلاسه کېږي. بېلابېل هدفونو لپاره په باغواني کې دغه عملیه چې ده هغه سرته رسیږي. زموږ تاسو په کتاب کې چې کوم مثالونه د دغه غیر جنسي تکثر یا غیر زوجي تکثر راوړل سوي دي هغه عبارت دي د قلمه، پیوند او تیغه وهل. دغه درې غیر جنسي ډیرښتونه یا د غیر جنسي ډیرښتو یو پروسې یا عملیې چې دي دا موږ تاسو یو یو تر بحث لاندې نیسو. لومړی قلمه. قلمه څه ته وایي؟ قلمه د نبات د یوې برخې پرې کول. کېدلی سي چې هغه د پاڼه وي، کېدلی سي هغه تنه وي، کېدلی سي تنه او پاڼې یو ځای وي. د دغه برخې پرې کول او وروسته د دغه پرې سوي برخې کښېږدول په خاوره او یا هم په اوبو کې. کله چې دغه ټوټه سوې برخه یا دا ټوټه سوې تنه په خاوره او یا په اوبو کې کښېږدول سي، د دغه تنې د هغه اخرنۍ برخې څخه یو ریښه رامنځته کېږي. کله چې ریښه رامنځته سوله نو وروسته د هغه څخه یو نوی نبات منځته راځي. موږ تاسو وایو چې د نبات هغه کوم ویجیټیټیو پارټس یا په اصطلاح هغه د مهم پارټس چې دي هغه ریښه، تنه او پاڼې دي. که چیرې په یو نبات کې دغه درې برخې موجودې وي نو موږ تاسو وایو چې نبات یو نوی نبات رامنځته کېږي. دوهم پیوند. پیوند د یوه نبات یوه برخه رااخیستل او په یو بل نبات کې کښېږدول. د یوه نبات څخه یوه برخه راایستل او په یو بل نبات کې کښېږدول. تاسو په تصویر کې وینئ چې دغه کوم نبات چې دی دا د دغه ته د یو بل نبات یو برخه کنیکټ سوې ده، پکښې ایښودل سوې ده. معمولا دا په بڼوالۍ کې د مڼې پیوند چې موږ تاسو یا د سیب پیوند چې دی ډېر هغه عادي مثال دی. دا پیوند چې دی په عموم کې د ډېرو سیبونو د لاسته راوړلو لپاره او یا هم ځینې وخت داسې درختې رامنځته کېږي چې هغه میوه نه کوي، نو داسې د یو بلې درختې یوه برخه د همدغه درختې ته
پیوند کیږي. وروسته د هغه څخه چې کله دغه برخه ورته پیوند شوله، دغه برخه چې دا وده کوي او وروسته میوه رامنځته کوي. تیغه وهل دا ډول تکثر چې دی د نباتاتو د تیغو څخه منځته راځي. په څه معنا سره؟ که چیرې موږ تاسو معمولا ښه مثال یې پټاټه ده. که چیرې موږ تاسو د پټاټې یو برخه په مځکه کې کښېږدوو، نو موږ تاسو وینو چې وروسته دغه پټاټې ته که چیرې شرایط برابر وي، د پټاټې څخه ریښې راوځي او وروسته دغه ریښې او همدارنګه تنې یا کوم باندنۍ د مځکې د سر تنې چې د هغه رامنځته کېږي، وروسته د هغه څخه کله چې دغه برخه ښه پخه شوله، بیا نو نور پټاټې رامنځته کېږي یا په اصطلاح نور د پټاټې کوم دغه چې دی نورې پټاټې رامنځته کېږي. وروسته چې کله نورې پټاټې رامابینځته شولې، نو دغه کوم د مځکې د سر برخه چې ده یا تنه چې د هغه له منځه ځي او وروسته دغه خپله کوم پټاټه چې دغه په نوي نبات باندې بدلیږي. بله موضوع موږ تاسو لرو د ګل لرونکي نباتاتو اهمیت. موږ تاسو په ژوند کې نباتات خصوصا ګل لرونکي نباتات ډېر اهمیت لري. لومړنی د هغه اهمیت څخه چې دی هغه د ښکلا دپاره کارول دي. موږ تاسو د بېلابېل ګل لرونکو نباتاتو څخه د خپل کور، د خپل چاپېریال، د خپل باغ او د خپل نورو ځینې میشتو یا د اوسېدو د ځایو د ښایست یا ښکلا دپاره کار اخلو. یعنې لومړنی هغه مهم رول چې دی هغه دا دی چې د دغه نباتاتو څخه د ښکلا دپاره کار اخیستل کېږي. هغه بېلابېل ډولونو سره په بېلابېل لارو سره د ښکلا دپاره دوی کارېږي. دوهم، زیاتره حیوانات د دغه نباتاتو د پاڼو، د تخم او یا د نورو برخو څخه د خپلو خوراکي توکو په ډول استفاده کوي. موږ تاسو ویل چې ګل لرونکي نباتات د خپل تخم د حفاظت لپاره میوه رامنځته کوي. د دغه انسانان ګټه پورته کوي، حیوانات ګټه پورته کوي د ډېر نباتاتو د پاڼو څخه، د ځینو نورو برخو څخه، د ګلانو څخه. حیوانات او حشرات چې دی هغه خپل د غذا د یا د خوراکي توکو په ډول باندې استفاده ترسره کوي. دریم رول چې دی هغه د اکسیجن په تولید کې مهم رول لري. د اکسیجن په تولید کې ډېر مهم رول لري. موږ تاسو وویل چې نباتات د ضیایي ترکیب د عملیې د لارې خپل ځان دپاره غذا برابروي. د دغه غذا د برابرولو ترڅنګ یو مقدار اکسیجن و محیط ته ازادوي چې د دغه اکسیجن څخه بیا موږ تاسو استفاده کوو. نباتات ډېر نور اهمیتونه هم لري. تر بل هفتې پورې ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې د دغه ګل لرونکي نباتاتو د اهمیت په اړه باندې معلومات لاسته راوړئ او هغه زما سره د وټساپ د لارې شریک کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت. د الله په امان.